د ښځو په اړه د عباس ستانکزي تازه څرګندونې. ښځو ته یې د صدراعظمۍ حق څنګه ورکړی؟ السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. امپراتور ټي وي چینل ته په خیر راشئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو او کار کولو راګرځول شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي ښځې کولی شي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیرالمؤمنین یا جمهور رئیس کېدلو پرته په هر دولتي پوسټ کې ان د لومړي وزیرې په توګه کار کولی شي. نوموړي د ارزو په نوم له یوه خصوصي ټلویزیون سره په خپله مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه دا هم وویل چې زده کړې پر ښځو او نارینهو فرض دي او په دې برخه کې مساوي حقونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام ځینې مسلکي او د کافي تجربې لرونکي میرمنې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کورونو کېنول شوي دي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 40 کلنه سحر وایي په اوه کلنۍ کې یې په رسنیو کې کار پیل کړ او د خپلو وړتیاو پر بنسټ یې د شهیدانو او معلولینو وزارت په مطبوعاتو څانګه کې دنده ترسره کوله. خو کله چې طالبان بیا ځل پر افغانستان واکمن شول په کور کېنول شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل ما شاوخوا 2 کاله د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو په څانګه کې کار کړی. په دې 2 کلونو کې مې د کیمرې په څانګه کې د راپور ورکولو په څانګه کې اړین مهارتونه زده کړل او لازمه همکاري مې ورسره کړې ده. ما د خپلې 10 کسیزې کورنۍ سرپرستي او ملاتړ کوه. د طالبانو په راتګ سره مې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس موږ په بد اقتصادي وضعیت کې یو.